امارات صدر. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زما پوینا شریک، زما په جبه شریک، زما په مذهب شریک، ډیرو ګران او عزتمنو پښتنو ورونو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. زه تاسو ته د زړه د کومې په دې ماښام کې هرکلی وایم او ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو د مسافرۍ په دې ژوند کې د دې مصروفیاتو باوجود د خپل وخت نه دا څو لمحې ویستلې او زموږ سره شریک شوئ چې موږ په دې ماښام باندې د خپلې خوشحالۍ ومانځو. ورونو، څنګه تاسو ته چې پته ده چې د نننی ماښام چې کوم دی دا په دې خوشحالۍ کې را جوړ دی، د ټنګ ټکور ماښام دی. د دې نه موږ سیاسي جلسې نه جوړول غواړو او نه پکې داسې تقریرونه کول غواړو، خو به هر حال دا ضروري وه چې موږ د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرف نه ستاسو شکریه ادا کړو او د دې سره سره دا یادګیرنه وکړو چې دا جشن پښتونخوا ماښام چې کوم دی دا هم د عوامي نیشنل پارټۍ د هغه کارنامو نه یوه کارنامه وه کومه چې په تیر الیکشن کې 2008 کې عوامي نیشنل پارټۍ خپل منشور پیش کړی د خپلو عوامو ته، خپلو پښتنو ته، او په هغې کې هغوی د خپل عوامو سره 3 وعدې کړې وې. هغه 3 وعدې دا وي چې موږ به موږ له تاسو ووټ راکړو، موږ منتخب کړو، نو موږ به تاسو له په خپل دور حکومت کې پر خپله خاوره امن راولو. دویمه وعده دا وه چې که چېرته تاسو موږ له ووټ راکړو نو موږ به تاسو له شناخت پیدا کوو او خپل نوم به درله ګټو. او درېیمه واده ورسره دا وه چې موږ به د خپلې صوبې له صوبایي خودمختاري راولو. دا د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ پارټۍ او اولني ځل دی چې یوې پارټۍ خپل منشور 100% 100% پوره کړو. د دې نه مخکې سیاسي پارټو او سیاسي مشرانو ډېرې نارې لګول دي. ذوالفقار علي بټو صاحب د روټي کپړه مکان ناره لګولې وه، چا د قرض اتارو ملک سنوارو نارې لګولې وې، چا د تبدیلۍ نارې لګولې وې، خو ټولې نارې چې څومره دي هغه صرف خوبونه دي او خوبونه پاتې شو. صرف ستاسو عوامي نیشنل پارټي وه چې خپلې کوم وعده چې وه هغه یې 100% د عوامو سره پوره کړه. ورونو، زما د طرف نه د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرف نه تاسو ټولو ته دا لحظه بیا مبارک شه، بیا مبارک شه، او هر کال به دا مبارکي تاسو له موږ دغسې درکوو. خبرې به اوږدې کوو نه، خو زه چې نن موږ کومه د دې بلنې دا دعوتنامه خوره کړه نو ما ته یو 2 ملګرو 3 ملګرو میسج وکړو او هغوی له مانه تپوس وکړو چې موږ پکې درتلی شو که نه، کیدای شي هغه ملګري به هم دلته اوس ناست دي. نو زه داسې حریان غوندې شوم او هغه ته مې وویل چې ته ولې نشې راتلی؟ ته زما ورور یې، ته زما سره په وینه شریکي، له ما سره په قام شریکي، له ما سره په خاوره شریکي. دا پښتونخوا زموږ د ټولو په شریکه پښتونخوا ده. دا یوازې د عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا نه ده، موږ ټول یو وجودي، یو اندامي. دا پکار دا ده چې موږ ټول دا خوشحالي په شریکه سره ومانځو. ما ویل تاسو ته بالکل حق دی، تا ته دعوت دی او د ټولو په سر کې دعوت دی چې تاسو راشئ زموږ سره دا خوشحالي ومانځئ. ورونو،
دلته په متحده عرب امارات کې چې تاسو کوم ژوند تېروئ زه ستاسو نه صرف او صرف دا یو ریکوست درته کومه دا یو سفارش درته کومه چې ستاسو ډیر لوی اثر دی په معاشره کې په خپل وطن کې په خپل ورورولۍ کې په خپل قومونو کې په خپل خیلونو کې که تاسو لږ سوچ وکئ نو نن که امریکا په دې دنیا باندې راج کوي نو هغه د ټوپک په زور نه کوي هغه داسې نه ده چې امریکې په دې ټولو ملکونو باندې جازونه او ټینکونه وراچیلي او په زور یې نیولي نه دا صد راج چې کوي هغه په اقتصادي او په مالیي امورو باندې کوي چې څوک چاله امداد ورکوي خولې ورله بندي کړلي او چاله چې څوک لږ دغه ښکاره کړي چې په هغه باندې پابندیانې ولګوي او خوله ورله بنده کړي نو ورونو ستاسو مثال چې کوم دی څوک چې دلته په اماراتو یا په سعودي عرب یا په بار ملکونو کې ژوند تېروي ستاسو مثال هم د هغه امریکې دی اقتصاد ستاسو په لاس کې دی که څوک هلته دا خرچې تاسو هغوی له لېږئ خپلو خپلوانو له لېږئ ټول په تاسو باندې خولې نیولي او سترګې نیولي ستاسو په خبره کې ډیر لوی اثر دی نو زه تاسو ته دوباره دا ریکوست کومه چې تاسو خپل کلي کې خپلو ورونو ته خپلو عزیزانو ته خپلې خوښې ته مه پرېږدئ او هغوی ته بار بار دا یادګیرنه ورکوئ چې د خپلې خاورې د خپل قام او د خپل سیمې په کار راشي د خپل قوم دپاره ملاتړ وکړي او د نورو د پښتنو زلمو ته دا خبره هم کومه چې کیدای شي ستاسو به په خپل کور کې د یو ورور نه څه ګیلئ یا به هم د خپل پلار نه ګیلئ په خپل کور کې خو د هغې حل دا بالکل نه دی چې ته لاړ شي د خپل مخالف سره ودرېږي د خپل کور د بربادۍ دپاره نه د خپل ورور سره به کینی د خپل مشر سره به کینی د خپل پلار سره به کینی مرکه شئ او چې کومې کمزوریانې دي هغه وباسئ د منځ نه بلکې تاسو مشران شئ موږ به درپسې خو د هغې حل دا نه دی چې بیرته تاسو ځئ او د مخالفو کسانو سره ودرېږئ ورونو خبرې اوږدې کېږي خو د خبرې ختمېدو نه وړاندې زه دلته راغلي زمونږ درانه میلمانه چې کوم دي د میډیا تعلق لري د ای وی ټي خیبر نیوز کوم ملګري چې راغلي دلته او دلته زمونږ د اتن ټي وي ملګري راغلي فاسون ټي وي چې کوم ملګري دي شمشاد ټلویزیون ملګري راغلي وایس اف امریکا ملګري چې کوم راغلي او نور دلته پرنټ میډیا کوم ملګري چې راغلي د هغوی ټولو زه ډېر زیات مشکور یم او ډېر زیات ممنوع یم الله دې هر کله راولي د دې سره سره ملګرو زه ستاسو د ټولو دوباره بیا شکریا ادا کوم او د خپلې خبرې نور حایل نه راځم چې ستاسو په دې خوندور ماښام کې ستاسو په منځ کې راشم د خپلې خبرې زه د خپل دوست د خپل ورور خالد خان حسرت په دې شعر باندې راغونډوم شعر به وایو که نه ښه وی جنگ که د هر چا وي خو سر پکې زما ماتیږي جنگ خو که د هر چا وي نو سر پکې زما ماتیږي دیوال زما پرېوځي ور پکې زما ماتیږي او څوک چې په پورته ځي نو خپې کېږدي زما په اوږو څوک چې په پورته ځي نو خپې کېږدي زما په اوږو زه الوتی نشم وزر پکې زما ماتیږي او یو خوا هم زه قتلیږم بل خوا هم زه قتلیږم یو خوا هم زه قتلیږم بل خوا هم زه قتلیږم وجود زما دی او خنجر پکې زما ماتیږي او دوه زورور چې کله خپل زور ازمایي خالده د تن هډوکي سراسر پکې زما ماتیږي والسلام دا عوامی نیشنل پارٹی متحدہ عرب امارات و گران صدر ښاغلی عبدالله ورور